سلام دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ د باره کې ده چې د زنانه خوشحالول به څنګه کوي. زموږ ویډیو د جنسیاتو متعلق وي، نو د دې د وجې هنډفري په غوږ کې کیږدئ او زموږ ویډیو واورئ. که تاسو د جنسیاتو نفسیاتو متعلق علم ترلاسه کول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره هم دباو. شکریه. بعضې خلک دا شکایت ډېر کوي چې یاره زموږ زنانه ده او زموږ نه هیڅ بېسه خفه ده یا موږ سره په صحیح موډ باندې خبرې نه کوي. نو د کور والا خوشحالول دا په انسان باندې فرض دي او چې کله دا نوي نو ډېرې ناچاکۍ پیدا کیږي. څه خبرې داسې هم دي چې هغه د نفسیاتو سره متعلق دي. نو د هغې خبرې دا دي چې کله تاسو کور ته لاړ شئ نو د زنانه صفات کوئ، صرف د هغې د خوبصورتۍ نه بلکې د صلاحیتو صفات باندې هم هغه خوشحالیږي او هغې سره ستاسو سره به د هغې موډ هم ښه کیږي، د کور ناچاکۍ به هم ختمیږي، هغې به ستاسو مدد هم کوي او ستاسو خدمت به هم کوي. لکه چې کور ته لاړ شئ نو خاص کر د هغې چې کوم پخلی وي د پخلی صفات کول چې یاره پخلی نن ښه پخ شوی دی، کو هغه ښه نه وي نو هم د کور د ناچاکۍ ختمولو دپاره د هغې صفت کول، یا تاسو چې کوم دی دا کار ډېر ښه کوئ، صفایي ښه کوئ، یو داسې کار چې هغې کوي د هغې مثبت په هغې باندې خبره کول، دا د کور ناچاکۍ ختموي او یا د هغې د خوبصورتۍ چې ستا ویښته ډېر ښکلي دي، ستا سترګې ډېر ښکلي دي. خو دا هغې وخت کې یو صفت بار بار کول هم په انسان باندې بوج پریوزي، نو دا صفات بدلوي. چونکې بانګ ویل کېږي نو موږ به خپلې خبرې لږې سټاف کو. نو دغه شان تسلسل ساتل او د خپلې میرمنې یعنی د کور والا صفات کول او د هغې صلاحیتو صفات کولو سره کور ډېر ښه جوړیږي او د کور ناچاکۍ ختمیږي او کور والا ستاسو په محبت کې راګیریږي. داسې کله کله مزاح هم کول، ځکه چې کله مزاح وشي نو اکثر ښځه په خندا شي، د هغې ټول غمونه ختم شي. که تاسو څه تپوس د جنسیاتو متعلق نو تاسو په کمنټ کې کولی شئ. د موږ له راکې اجازت او که په چینل نوی نو سبسکرایب ضرور کړئ. د ویډیو کتو ډیره مننه. د لوی الله